ازل دا خشت کڑے پاو دا غلامیو دا فان دا بدن خابرن دا خابر دمریو ازل دا خشت کڑے پاو دا غلامیو دا فان دا بدن خابرن دا خابر دمریو ند خابر دمریو ند خابر دمریو ند خابر دمریو نا ټیټیږي که غوڅیږي دنګې غاړې هسک سرونه نا ټیټیږي که غوڅیږي دنګې غاړې هسک سرونه د سر تیرو لیونیو د آزادو ککریو د فان د بدن خاوره نه د خاوره د مریو ازل د خشته کړې پاو د غلامیو د فان د بدن خاوره نه د خاوره د مریو نه د خاوره د مریو نه د خاوره د مریو نه د خاوره د مریو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فرزاد احمد یم، فعلا خو د چرګانو په کسبۍ باندې اخته یم او نور کارونه مې هم کړي دي. بس موږ د دوحې د تړون څخه ډېر خوشحاله یو او د دې مشرانو څخه مننه کوو. اوس هم ښه په امنیت کې خپل کار ته راوځو او خپل کار در سره کوو. نو د دا مشرانو څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته دغه امنیت تامین کړی دی او زموږ دپاره یو دغسې د کار فضا برابره کړې ده، د کار زمینه یې راته برابره کړې ده او موږ ډېر خوشحاله یو. نوم مې نصیر احمد دی، د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې اوسېږم. شکر الحمدلله ډېر خوشحاله شکر دی چې د شرعي نظام قایم دی، هر سړی په خپله خواري باندې لګیا دی. بس انشاءالله موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر انشاءالله نور به م الله پاک زموږ په وطن کې سوله او امنیت راولي. ډېر خوشحاله شکر الحمدلله. خو نو داسې حالاتو پټاونه وروره کیسې و، امنیت ډېر خراب، چا سړی به د خپله کور ووتی، زړه به مثال دغه و، د کاروبار ته به زړه نه ښه کولی و، دغسې حالات. نو اوس په الحمدلله ډېر شکر دی، پټاونه و هغه کیسې و معمولیات نشته، هر سړی په خپله خواري لګیا دی. نوم مې مصطفی دی او کار خیاطي ده. ډېر خوشحاله یو ځکه 3 کاله مخکې بیخي بې امني وه نه، اوس خو شکر دی الحمدلله چې امارات راغلی دی، اوس امنیت دی، خپل کارونه په ډاډه زړه کولی شو. مخکې خو نو کاروبار نه شوه کېدی ځکه هر ځای بې امني وام ترس دا ډېر و. اوس چې دی شکر دی هر کار ښه په ډاډه زړه کولی شو. د امارات مشرانو د ټولو هغه مشرانو سره چې په دغه تړون کې د افغانستان چې کوم کار یې کړی دی د هغو څخه ټولو څه مننه. دا یو غټ ویاړ دی زموږ لپاره. نوم مې مصور باچا دی، زه خپله خیاطي کوم. خوشحاله خو بیخي زیات یو چې موږ وګورو نور اخترونه چې موږ تېر کړي وو هغه یعنې ډېر ټک ټوک پکښې کې وو. چېرې اختر چې یو دا هم ارام اختر و، دا اوس اختر هم روان دی، دا هم سم اختر دی. والله ډېر زیات خوشحاله یم، کاروبار سم روان دی او ټول افغانان خوشحال دي، یوازې موږ نه یو خوشحال، ټول افغانان خوشحال. ډېره زیاته مننه کوم ورسره چې افغانستان د دونه ویاړ راوړي، سولې راوړل، ټول خلک یې ارامه کړله. دغه 20 کاله 21 کاله کېږي موږ په دغه ټک ټوک کې موږ خطا سوي یو. موږ په ژوند باندې جم د هغه 1 کال 2 کال حساب وي چې دونه ارامتیا پکښې کړو. زما نوم پیراغا دی، د شنخود لیړې کند. اوس بیخي شکر دی الحمدلله، ښه په ارام فضا کې اوس خواري کاږو، ښه په زړه د خلاصه راوځو، اوس بیخي ښه امنیت دی راو. خو ډېر موږ ځینې خوشحاله چې دوی ولاړل هلته خبرې سره وکړلې چې امریکایان ووتل، موږ وطن ته خپل مشران رالل. ګلالۍ موږ نانوایي کارګر یو، نانوایي کوو، بس دغه مفتی صاحب دی د وخته څخه ډېر خوشحاله یو. خو دلته پر دغه ځای په هغه جنګو کې عسکر ولاړ ده، تخچې راغورځولې، دلته مرمۍ موښتلې، پر دغه ځای ناست و، خلکو دوستانو قریبانو ټلیفونونه راته راوکړله، ول پرېږده موږ د کور ډوډۍ در کوو. ما ویل هلته زما ګراکان دي نو ته به یوه ورځ راکړي، 2 ورځې به یې راکړي نه دی. یعنې په ډېر سخت حالات کې موږ دلته راکړلو، دلته مو خواري کښله چې یوه عسکر جواب په هېڅ رقم نه دی، وطندارۍ ته کتنې، معیبتوب ته کتنې، غریبتوب ته کته. موږ د کوره سره پوسته وه، مسچي و، ډوډۍ و، کوچنیان به راسره وه، یخی به راڅخه و چې 10 دقیقې یا 15 دقیقې به چیرې وې نه یې پرېښولو. پوچ پاش ښه داسې پوچ پاش راته ویل
یعنې موږ داسې په حالات په دغه ستونزو کې وو. اوس شکر د هغه کیسې نشته، خامخا کارونه ولاړ دي، خدای به هغه هم هیله کړي نه دی. نو خامخا د کفر او د اسلام دغه دی په خدای به هغه هم دغه کې د کفر موږ څه سره نه دوست کېږي، یعنې موږ څه ته الله ویلي په قرآن کې چې نه دوست کېږي. ډېره مننه، ډېره مننه د هغو څخه چې داسې بس افغانستان ته سوله راغله، بس بالا جنګونه دغه ټک و بم و هغه بلاوې بتر ورک سوله، دغه حالات ورک سو. ډېره خوشحالي ده د لوږې نه مرو، یعنې انشاءالله موږ سره د الله وعده کړې ده چې موږ باور وکړو که نه چې د رزق د روزي وعده مو الله په خره سره کړې ده. زما نوم عبدالحی اخلاقي دی، د کندهار اوسېدونکی یم. دومره خوشحاله یو دلته چې موږ دغه اوس امارت چې راغلی دی د سولې دغه وخته څه موږ په دغه خوشحالي وه چې زموږ په ملک کې سوله راسي او امن راسي، امنیت راسي. د امارت د مشرانو څخه خو موږ ډېر خوشحاله یو، خپل کاروبار ته بېغمه یو، خپل کار کوو، نه پر لارې کوم وخت چې موږ شی راوړو یا یې ځای استوو په ښه اسانه طریقه سره ځي او بېرته د موږ پورې هغه شی رارسي، که موږ واستو که موږ راوغواړو، هر شی په امنیت کې بېغمه. کله خپل کور چې موږ راشئ خپل په کور کې راسره. زما نوم سید محمد دی، زه د ګلانو کاروبار کوم. موږ ډېره خوشحاله یو. پخوا چې وو، پخوا به جنګونه وه په دې وطن کې، نو موږ ځکه چې موږ خپل کار ته نه سوای راتللی، نو اوس موږ ډېر خوشحاله چې موږ خپل کار ته راځو، دلته خپل کار په امن کې دی، ښه کار کوو، ډېر خوشحاله یو موږ دغه امارته څخه. خشته کړي پاو د غلامیو د فرد بدن خاور نه د خاور د مریو ازل د خشته کړي پاو د غلامیو د فرد بدن خاور نه د خاور د مریو 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 نه ټیټیږي که غوڅیږي دنګې غاړې هسک سرونه نه ټیټیږي که غوڅیږي دنګې غاړې هسک سرونه د سرتیرو لیونیو د آزادو ککریو د فرد بدن خاوره نه د خاوره د مریو ازل د خشته کړې پاو د غلامیو د فرد بدن خاوره نه د خاوره د مریو نه د خاوره د مریو نه د خاوره د مریو نه د خاوره د